يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وكما سپارہ سورة مائدہ او یو سلویختم نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کی دغلا چکم سڑے او کم زنانا غلاو کی نداغی دا پارا حد ذکر شو چی لاس تی کٹ گئی. اس پدی آیت کی نبی علیہ السلام تا تسلی دا او د منافقینو د یهودیانو مذمت ذکر کئی. مفسرین دلته یو دو واقعات ذکر کړی دي. اوله واقعه د قتل سره ده چې مدینه منوره کې د یهودو دوه قبیلې چونکې درې قبیلې وي خدا دوه قبیلې بني قریظه او بنو نذیر. دا بنو نذیر دا غالب او دا بني قریظه داسې مغلوب غوندي کیو. نو دی بني قریظه او د بنو نذیر په منځ کې داسې معاهده چې کله دا بني قریظه د دینه دا بنو نذیر څو قتل کی نو دعوت قصاص بیرته د بنو نذیر نه ناخلی بلکې دیت باور کوي. او کو بنو قریظه و د بنو نذیر نه سو قتل کو نو قصاص بیرته اغستو دغه سړی به قتلاو او ورسره دیت به اغستو دیت ډبل یعنی قصاص او د قصاص سره ډبل دیت. او کو زنانه به قتل کړه د هغه زنانه په بدله کې به بیرته سړی قتلاو. او کو غلام به د بنو نذیر نه قتل کړه د قریظه نه به بیرته چې آزاد سړی دا قتلاو. یو ځلې طریقه کار داسې وشو بني قریظه راولګي د بنو نذیر یو کس قتل کو نو بس دوی رال وی شاباس قصاص به من اخلو او ډبل دیت مرا کوي. بني قریظه ورته یو شانتی خلک کیو تاسو يهودي وای مونږ هم يهودي نو څنګه ډبل دیت اخلي او قصاص هم چې د اخلي. نو دا خبره په بنو نذیر باندې داسې بده ولګي چونکې راځي غالب باندې کیو. بهرحال وای راځي د فیصله نبی کریم صلی الله علیه وسلم نچې وی بنو قریظه خو مخکې نه راځي نو څه کسان دای مقرر کړل وي تاسو لاړ شي چې نبی علیه السلام څنګه فیصله کوي. ظاهرا با اسلام راوړي نور به وي منافقان پستاسو مطابق خبره کوله سیټ ور سره اومني او پستاسو خلاف خبره ونه بیا مني مو. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين د نور د پاره جاسوسان دي. او بل واقعا دا چې خیبر یهودو کې یو اوچت خاندان والا یو زنانه و شادي شوده د زنا وکړه چونکې تورات کې چې کوم شادي شوده سړی وي شادي شوده زنانه وي حکم دا ذکر و چې دا برجم کیږي. چونکې د يهودو په داسې طریقه کار کاوه چې کوم داسې کمزورې کسونو هغه لپاره بل تورات سزا و او چې کوم داسې اوچت خاندان والا کسبونه بس لاګي لپاره به سزا بیا اسانه و. نو دوی تاسو لاړ شي نبی عليه السلام نه تاسو کې کو التا دا سزا اسانه و یعنی تخفیف پکیو نو بس د نبی عليه السلام په دین باندې عمل وکړو. نو دي چې التا کسان ورېدل نبی عليه السلام مجلس ته ابن سوریه دا د دوی عالم مدام ورسره نبی دغه وخت لا
د زنا حکم نو نازل شوی. نبی علیہ السلام وی تاسو تورات راوړی، تاسو تورات مطابق بچی هغه فیصله وکم. تورات راوړو ابن سوریا دا تورات ولي چې کوم درجه آیات را لګي هغه په پرې خو د ګوته کې خو د الله دینار. عبد الله بن سلام دم يهودي او به اسلام راوړو، هغه ته دا ګوته لري کا چې ګوته لري کړه هغه دلان د چیرې درجه آیات. الله جل شانه یا ایها الرسول ای پیغمبره لا يحزنك الذين غمجن دینه تعالی هغه کسان یسارعون فی الكفر چې دوی کوشش کوي په کفر کې، منډي وهي په کفر کې. من الذين د هغه کسان نقالو چې دوی وايي آمنا من ایمان راوړل به افواههم په خپل خلوص سره، یعنی په خلوص باندې وايي چې من ایمان راوړل ولم تؤمن قلوبهم، احال ځان چې ایمان نه راوړل د دې زړه منافقان دي. او من الذين د هغه کسان هادو چې دي يهوديان دي سماعون للكذب ډېر وخت خودون کې دي دروغ ته. ایو معنا دارا چې د دې علما دوی ته کم شرک بیانای نو هغه منی او د نبی عليه السلام خبره دا نه منی. ایا سماعون للكذب اے وخت خودون کې چې پتا باندې دروغ دا جوړ کی، او سماعون وقت خودون کی لقوم د پارا د نو لقوم آخرین د پارا د اغا نور خلق، یعنی دوی جاسوسان دي د اغه د پارا راغلي دي او وقت دګدي. لم یاتوکا او دوی نه راغلي تا ته بلکې جاسوسان دي، به تور جاسوسي استخوانا دراغلي دي. يحرفون الكلمه او دوی بدلی کلام لره من بعد مواضعه اي من بعد ثبوت مواضعه، ورسته د ثابتېدلو د خپل ځایونو نه په کوم ځای باندې کوم کلام دی هغه په هغه ځای باندې نه پرېږدي بلکې دا بدلی. یقولون او دوی وایي ان اوتیتم هذا کچرته درکړل شي تاسو ته دا محرف حکم، یعنی تاسو د منشا مطابق فیصله فخذوه پس تاسو ونیسئ دې لره او عمل پرې وکړئ. وان لم تؤتوه او کچرته در نکړل شي تاسو ته فاحذروا نو بیا ویریږي تاسو، یعنی دا غیوانی عمل مکوي. ومن يريد الله او چاله چې الله اراده وکي فتنه او داګه د فتنه نه مراد داګه د گمراه کولو، الله څوک گمراه کوي فلن تملك له من الله شيئا، پس ته مالک نه داګه د پاره د الله نه شی اند تشیش چې تو ورته هدایت وکي، هدایت به استا پلاس کې نه. اولئک الذين دا هغه کسان دي لم يريد الله الله نغواړي ايو طهر قلوبهم چې د دې زړه پاکي د کفر او د شرک او د نفاق نه، لهم د دوی د پاره په دنیا په دنیا کې خزي رسوایی ده، ولهم او د دوی د پاره په الاخرت په اخرت کې عذاب عظیم عذاب ویني. یا ایها الرسول اے پیغمبر لا يحزنك الذين غمجن دي نکیتا لرا اغکسان یسارعون چې دوی کوششونه کوي فی الکفر په کفر کې، من الذین د اغکساننا قالو چې دوی وایي آمنا مونږه ایمان راوړې بافواههم پخپل خلوصنا ولم تؤمن قلوبهم او حال دا چې ایمان نه راوړې د دې زړونو. ومن الذين او د کساننا هادو چې دوی يهوديان دي سماعون للكذب ډیر وخت خودون کړي د پارا د دروغو، سماعون او ډیر وخت خودون کړي لقوم آخرین د پارا د نور خلقو، یعنی دوی جاسوسان دي. لم يأتوك او دوی ندی راغلی تا تا يحرفون الكلمات دوی بدلی کلام لنا من بعد مواضعه ورستا د ثابت دو د خپل ځایونو. یقولون او دوی وای ان اوتیتم کچرتا تاسو ته درکړل شي هذا د محرف حکم فخذوه پس تاسو ونیسئ دې لرا، یعنی تاسو عمل وکي پدی باندې. وان لم تؤتوه او کچرتا تاسو ته در نکړل شي دا محرف حکم
فحذروه پس تاسو ویریږئ یعنی په دې باندې د عمل کول نه عمل په بیا مکوئ ومن يرد الله چالرا چې الله وغواړي فتنته داغه د گمراه کولو فتنه نه مراد ضلالت دی فلن تملك له پس مالک نه داغه د پاره من الله د الله د طرفنا شی اند تشی اولئک الذین دا هغه کسان دي لم يرد الله نغواړي الله تعالی ايطهر قلوبهم چفاک کی د دې زړه د کفر او د شرک او د نفاق نه لهم د دوی د فارا فی الدنیا فدنیا کی خزي رسوایدا ولهم او د دوی د فارا فی الاخرة فاخرت کی عذاب عظیم عذاب ویره يا أيها الرسول اے پیغمبرا لا يحزنك الذين غمجنتين کی تالرا اغا کسان يسارعون چدوی کوششون کئی فی الكفر پا کفر کی من الذين دا اغا کساننا قالوا چدوی وائی آمنا منگا ایمان راوڑے بی افواہیم پخپل خلوصرا یعنی دا وینا پخلی سر کئی ولم تؤمن قلوبهم او حال دانے چی ایمان ندے راوڑے دا دی زرنو ومن الذين او دا اغا کساننا هادو چی دوی یهودیان دی سماعونا دیر غوک اخودن کری للکذبی دا پارا دا دروغو سماعونا او دیر غوک اخودن کری لقوم آخرین دا پارا دا نور خلقو یعنی جاسوسان دی لم یأتوکا دوی ندی راغلی تاتا یحرفون الکلمات دوی بدلی کلام لنا من بعد مواضعه ورستا دا ثابتی دو دخپل زایوننا یقولون ویوائی ان اوتیتم کچانتا تاسوتا ترکللشی هذا دا محرف حکم پکم کچی تحریف کرلشی فخوضوه پستاسونی سیدی لرا وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ او کچرتا تاسوتا در نکللشی دغا محرف حکم فحذروه پستاسو ویری گئی پدی باندی دا عمل کولنا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ چالرا چوغوالی اللہ تعالی فتنته داغا دا گمراہ کولو فلن تملک له پست مالک نی داغا نپارا من اللہ دا اللہ دا طرفنا شیئن دتشی اولئک الذین دا اغا کسان دی لم یرد اللہ نغوالی اللہ تعالی ایتوہیرا چپاکی قلوبهم ددوی زرنا لهم ددوی دفارا فی الدنیا پا دنیا کی خزیون رسوائدہ ولهم او ددوی دفارا فی الآخرت فاخرت کی عذاب عظیم عذاب میدے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ سمجھل سمور پریوانے پرفر عمل کو توفیق رکھی اللہ تا درست خل درباری علی کے قبول و منظور کی ادھے سمع انوارات آبرکات دی اللہ منتے مراکز مون والدین تو استادان تو علی الاشتداران طول مسلمانان تا اللہ دے اجرنا صوبنا چیدہ غور کی اللہ زمون ہر قسم شرعی حاجاتی دخل خزانہ کے بنا فرق کی اللہ سمر بیماران دی صحت کاملہ عاجلہ مستمر ورطا نصیب کی سمر قرض داری اللہ دا حقید قرضون دخل خزانہ کے بنا مندبسو کی اللہ دا مدارس حفاظتو کی دا مساجد حفاظتو کی اللہ دا علماء حفاظتو کی طلباء حفاظتو کی اللہ دا خپل دین حفاظتو کی اللہ کم دا نبی علیہ السلام گستاخری اللہ تی تباہ و برباد کی اللہ خپل قہر پر نازل کی اللہ فالقهر بچی آخر نازل کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد